الرحیم دا ارسله مخه پر سټیج باندې ناست د نن د ورځې د دې پرلط مشر د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي غړی حاجي عبدالعلیم پهلوان اکا او زموږ سره پر سټیج ناست سیاسي او مذهبي پارټیانو مشران خصوصا په دې پرلط کې ناست هغه زموږ ملګري چې سهار ماښام یې دا کامې فریضه د خپل ځان او د خپل قام دپاره وخت هم او د هغه رقم دوی دا ټوله سیسټم پاللی دی زه په هزار بار د دوی شکریه ادا کوم زه به یوه خبره دا وکړم چې غوث الله او د دوی ملګري برای ماښام د پاسپورټ آفیس هغه د بندېدو کوم پلان وتړئ ملګرو لږ به تاسو هم او خپل ځان هم په دې خبره باندې سره پوه کړو موږ یوه خبره واضح کوو زموږ په منځ کې سرکار دومره زورور دی سرکار دومره په موږ کې ریښې کړي دي وجه څه شته وجه دا ده چې زموږ کیمرمین زموږ سټیج سکرټري زموږ کمیټۍ دا به زه په ایمان درته وایم د هر چا په دې پرلط کې تعلقات جوړ کړي هر سړي نن د بریګیډیر سره رابطه ده د کرنل سره رابطه ده ملګرو تاوان څه دی څوک دلته د بریګیډیر خوا نه بدی څوک د کرنل خوا نه بدی زه دا په ایمان پر قرآن پاک لاس ایږدم چې زموږ دا څنډه تړلې وه زموږ پر نغریانو باندې ټکان وسو عزیز ماما د هغه سره د لقمان یو زموږ ملګری دا پکې وویشتل سو زما دې د الله په ذات سره قسم وي که یوه ملګري په هسپتال کې زورور ټلیفون یو پټوالي و ډیسي ته ورکولی سو دا پټوالي ډیسي زموږ په رګو دی ننوتلی دی هېڅ چا په ایمانداري ټلیفون نه سو ورکولی درنلی اف آی آر نه کاټېږي او خبره د محمود خان ده چې ستاسو د پرلط قائد دا وایي زړه درکئ چې پر بریګیډیر یې کاټ کا پر جرنل یې کاټ کا مګر موږ بیا هغه کار د محمود خان هغه خبره نه سمبالولی سو نه عملي کولی سو موږ یوه خبره واضح کوو اوس هم ورته وایو موږ لار خلاصه کړل عوامي عدالت پر دا ځای ملا به هم راغلی خان به هم راغلی پر مشر محمود خان اڅکزي موږ هم غږ کړی دی مولوي نورالدین اغا به هم پر هغه غږېدلی موږ ته به هر چا ویلي چې دا لار خلاصه کړئ بیا کلمه درته ښم که موږ د جرنیلانو د بریګیډرانو په خوله دا لار خلاصه کړې ده دا به مې کړي چې ورسه بای کوم هلته ناست یا غوله ورسه د دې قام امام ناست دی د علامه عبدالغني صاحب شهید فرزند ناست دی جنریشن یې ناست دی هغه له ورسې سره جرګه سئ ورسې سره کښېنئ موږ ته وروره د حل لاره بیا موږ دلته صرف و چاته د خانۍ و د ملکۍ لار نه کول ستاسو په مخ کې مې خلاصه کړل دا قرآن پاک باندې لاس درته ایږدو که موږ د چا د ویر په خاطر کړی وو دا کمزوري وو نور موږ باډر نسو تړلی بدۍ بدرنګۍ د پرلط د خرابېدو دلته خلک کاغه ټرانسپورټرانو که سرکارو زموږ دا طویل سفر دومره وشتو چې د خیمو نور موږ ساتنه نه شوه کولی دا مې ښه وبولل چې راسئ وروره
دا ولس دې خلاصه کړي. بیا موږ هغه زورورو خلکو ته دا وایو چې د ټیبل ټیک دپاره په مجلس کې زورورې خبرې کوي او بیا هغه نه عملي کېږي. هر څوک چې باډر تړلی شي، هر څوک چې جشن ګام اخیستلی شي، دا د یو قوم د یو کور مسله نه ده، دا د ګرده پښتانه کار مسله ده. دا موږ به نه ووایو چې دا د یو لغړي مسله ده. دا چې هر څوک موږ غږ کوو پر پښتانه کام چې د دې پرلط د کامیابۍ دپاره موږ منو چې برای ماښام چې موږ پاسپورټ افیس بندوو، نر راوښی چې د مظلوم د یو خوار د یو غریب بغیر پیسو ماته د خلکو کمیشنکارۍ معلومې دي. دا معلومې دي چې د پاسپورټ د افسر سره څوک شریک دی، څوک یې ملګری دی. دا کمیشنکاري څوک دی؟ 10 کسان پاسپورټ جوړوي، 50 دلالان کې ناست دي، 50 دلالان په دې کې ناست دي.